سوچ هم پکار دی چې زه یو استاد یم او د تیرو 15 کالو نه زما یو سټوډنټ هم هغه شان عزت نه کوي. زما د ذات نه د چا هم څه ښېګړه ونه شوه. ولې؟ زه چې پخوا څنګه ګډ وډ وم نن هم هغه رنګ ګډ وډ یم. ولې؟ زه چې په کوم ځای ولاړ وم اوس هم هلته ولاړ یم. ولې؟ د خلکو په ژوند کې نوي واقعات او حالات او خلک اډو راځي نه نښې درله ښیمه. ما څه وویل؟ همغه حالات همغه واقعات. مشران وایي چې بعضې څیزونه بدلول نه دي پکار. بیګم صاحب همغه ټیک ده. دادا او بیبي خو خدای را کړي دي. بعضې څیزونه وروڼه خویندې د وینې رشتې دي. خو یار ستاسو په ژوند کې نوي څه دي، نوي تجربات، نوي زده کړه، نوي کتابونه، نوي واقعات، نوي مشاهدات. څه وجه کېدی شي چې د دنیا هر صوفي په سفر وځي هغه اول خپله بارنۍ دنیا نوي کي او په هغې د دننه دنیا روښانه شي. ما څه وویل؟ خپل بیرون دومره روښانه کړئ چې اندرون مو هم رڼا شي. څوک چې په یو ځای پروت دی او بس پروت دی، څه مشاهده نه لري، څه غور و فکر نه کوي، څه جبرتیا نه لري. ټول علما فقها او نور لوړ خلک دا وایي چې په قرآن کې د 200 نه سوا ځله دا خبره راغلې ده چې تاسو غور نه کوئ. او تاسو غور ولې نه کوئ؟ تفکرون، غور وکړئ. هغه وایي چې بدترین حالت کوم یو دی؟ تاسو په غوږونو ټپ یې، په سترګو ړانده یې. کوم څه چې د اورېدو دي هغه تاسو نشئ اورېدی، او کوم چې د لیدو دي تاسو یې نشئ لیدی. په مرګ حساب یې. او بله درجه دا ښایي چې هغه خلک د ځناورو نه هم بدتر وي کوم چې څه سوچ نه لري. زه هغه کس په ژوندو کې څنګه شمار کړم چې څوک خوب نه ویني او سوچ نه لري. اډو بیخي څه سوچ نه لري یار چې زه چېرته په کوم کوي کې پروت یم. زما هماغه ګټه وټه ده. زه اوس هم روزانه خپل باس ته کنزل کوم، روزانه دا وایم چې ملک خراب دی، هیڅ هم نه بدلیږي، نه زما روزګار بدلیږي، نه زما کاروبار، او نه هغه کسان کوم چې ما سره تړلي دي. لکه د مخکې په شان اوس هم بد رد وایي خو هیڅ بدلون نه راولي. بلا دنیا داسې ده چې څنګه راغلي وو هماغه رنګ واپس لاړل. زمونږ په زبرګانو کې د هغوی ډېر لوی نوم و ښاغلی صوفي برکت علي صاحب، الله دې وبخي. هغوی به فرمایل چې یا الله که تش پیدا کېدل، ځوانېدل، واړه پالل، بوډا کېدل او بیا یوه ورځ مړ کېدل ژوند وي، نو دا ژوند زمانه واپس واخله. ما ته هغه ژوند عطا کړه چې کوم څه مقصد لري، څه مطلب لري، څه منزل هم وي. دا خبرې به هغه سړی کوي کوم چې څه سوچ لري. ما څه وویل؟ یار د کلو دا خانان ولې ظالم وي؟ ولې خلک سکول پرانیستو ته نه پرېږدي چې چېرته خلک سوچ کول شروع نه کړي؟ خلک دا ولې وایي چې د فلاني پیر صاحب فلانی کتاب ولولی خو قرآن مجید مه لولی؟ که چېرې مو سیرت مبارک ولوستو نو سوچ ته به پرېوځئ. په د ټول کائنات کې د ټولو نه عظیم لیډر خو زمونږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی. الله هم په خپل کتاب کې فرمایي چې غور کوئ، فکر کوئ، سوچ کوئ. د سوچ کولو نه مراد څه دی؟ سوچ وکئ چې دلته زه څه یم او روان چېرته یم. نن زه دلته ولې یم او زه روان چېرته یم؟ بنده خو دې په دې لږ سوچ وکړي که نه، دا لاره زما سمه لاره ده په کومه چې زه روان یم، یا زه خپل ځان ضایع کوم. او د دې باره کې اقبال صاحب ویلي دي، وایي چې صحیح رهنما به هغه وي چې کوم ستاسو وینه په احساس زیان باندې ګرموي، تا ته دا احساس درکوي چې ته ضایع کېږي. او قرآن هم دا ویلي دي چې انسان په خساره کې دی. ټول انسانیت به په خساره کې وي، نو پاتې څوک شو؟ نیک او پرهیزګار به پاتې شي. ټیک ده که نه؟ پرهیزګار سوچ لري، غور کوي. چې څوک فکر نه لري هغه سوچ هم نه لري. د ځناورو په شان سهار راپاسي، بوتاوه وخوري، ډرکۍ وکړي، د غرمې ټیکاله وخوري، بچي پیدا کړي، د 10-12 کسانو یو ټیم جوړ کړي او دنیا نه لاړ شي. دا خو څه ژوند نشو که نه؟ اصل ژوند خو هغه وي په کوم کې چې تاسو څه سوچ لرئ. یار الله مالا یو مهلت را کړی دی، بیا راتلل پکې نشته. تر ننه څوک واپس نه دي راغلي چې زه راغلم نیوټن یم، محمد جنا یم، څوک سر سید نه. چې څوک یو ځل راغی او لاړو نو بیا نه راځي. ژوند یو ځل ملاویږي. داسې چرې نشي کېدی چې په نظام قدرت کې څه غلطي وشي چې یو دوه کسه په غلطۍ بیا راشي. نه، موږ له سوچ پکار دی چې وخت مو روان دی، تیریږي. د واورې سیله ده چې ویلې کېږي، کمیږي. د ژوند سره سره تاسو وخت هم لګیا دی، کمیږي. موږ ټول مرګ اړخ ته روان یو. هیڅ څوک دا سوچ نه لري. چې څوک سوچ نه لري د هغه حالات به چرې هم بدل نشي. د حالاتو د بدلون دپاره د ټولو نه ضروري څیز څه دی؟ سوچ او فکر.
د دې په هکله سوچ وکړئ، غور وکړئ او دا سوچ او فکر او لټون یو لوړ کار دی. سقراط وایي چې زه خو نه څه ښایم او نه څه وایم، زه خلک په خپله په سوچ کولو مجبوروم.